تاسو ته به یادوي چې د هند قومي سلامتۍ مشر اجیت ډول وینا ده چې هسې نه چېرته بنګلادیش د پاکستان 15مه صوبه جوړه شي. خو دا صرف یوه خبره نه ده بلکې د مودي حکومت د پریشانۍ یوه څرګندونه ده. کتونکو دا هم د چا نه پټه پناه نه ده چې د بنګلادیش او پاکستان ترمنځ دا اړیکې صرف د دې دواړو هیوادونو دپاره نه بلکې د پوره جنوبي ایشیا دپاره یو نوی دور دی. که چېرته بھارت په دې راز پوه شي چې هیوادونه د یو بل په خپو راښکلو نه بلکې د ولس دپاره د څه کولو په وجه مخکې ځي نو کیدای شي په سمه لاره ګامونه واخلي. په سیمه کې د امن او ترقۍ ضمانت د هند ګاونډي هیوادونو ته لاس ورکول او د نفرت رویه ختمول دي، د کومې له لارې چې با په سیمه کې توازن قایم شي او د جنوبي ایشیا تقدیر به بدل شي.